عبدالله ابن مبارک نے ودل چاہتا پوسک لوی محدث او عالم او دا اللہ ولی بزرگ تیر شوید وی حضرت معاویہ سے غورہ دے کہ عمر ابن عبدالعزیز معاویہ سے صحابی دے پیغمبر علیہ السلام او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دے او عمر ابن عبدالعزیز دیر عادل بادشاہ تیر شوید دے دومره انصافدار بادشاہ تیر شوی دی چې په مخ د ځمکه به داسې انصافدار بادشاہ یو که آخره زمانه کې حضرت مهدی راځي نو وي و باقي سوال نه پیدا کېږي داسې انصافدار و د ښځه د بادشاہ لور وه او د تره لور یې وه او ډېر دولتمند انسان و دومره دولتمند و چې یو جوړه به سار بدلول او یو به ماخام بدلول او قیمتي جامې د نفاست او د پاک دامنه انتها ته رسېدلې پوټې ګرد و غبار چې په جامه به پرېوت درو د لس به بدلې کړې او ښځه د بادشاه لور وه او داسې د بادشاه د کورنۍ سره تعلق و دولت ته و اسونه او غلامان او مریان هر څه ډېر تېر او چې کله بادشاہي ورته حواله شوه چې څومره مال دولت ټولې بیت المال کې جمع کړ یو جوړه کې به ګرځېده د جمعې په ورځ به غسل خانې ته ننوت جوړه به یې ووینځله په خپله ځان له نو چې اوچه به شو نو بیا به یې واغوسته غټې غټې ټوټې به جامو ته څادرونو ته لګېدلې وې او چې څومره سامان مال دولت ورسره هغه د ښځې نه واغې شوې ښځې ما ته پته ده چې دا د بیت المال دی که تاله پلارم کړی د بیت المال دی خفه کېږه ما دا ټول بیت المال ته وقف کوم وی که ما سره زما په دې جون ګزاره کولی چې خو ډېره ښه ده که نه شي کولی خفه کېږه ما طلاق به درکړمه ته خپل انتظام ځان له پخپله کوه هغې وی نه ولې نه کوم تا سره ګزاره جون دی دا بادشاه ته چې ورسېد جون دی د سختو او د تکلیفونو شو دومره د انصاف بادشاهي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د په بادشاہ کې به شرمخ زمرې په ځنګل کې د ګډو چیلو سره یو ځای ګرځېده په ګډو چیلو به حمله نه کوله دا د عقل نه بار خبره ده دې ته غټ کرامت ویل کېږي عقل نه بار خبره ده یو ورځ شرمخ په چیله حمله وکړه او چیله وشلوله چې کوم شپون کې وغه وی انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو چا ورته وی تا ته څه پته ولګېدله غلطه خبره دی که خولې نه غلطه وویستله اخو د اخبار نشته ټي وي نشته بل څه نشته هغه زمانه کې دا سو نا ورته وی چې تا ته څه پته ولګېده خو په میاشتو په مزل تا نه بادشاه لرې دی ته څه خبرې چې عمر ابن عبدالعزیز وی چې وفات شو وی بس ما ته پته ولګېده چې وفات شو د څه نه ته وی وی ګوره چې د هغه کله نه بادشاهي شروع شوې ده نو شرمخان به زمونږ ګډو چیلو سره یو ځای سره سرېدل حمله نه ده کړې او نن شرمخ زما په چیله حمله وکړه معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی نو چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شو نو معلومیږي دا چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی واقعي چې معلومات وشو عینهم هغه وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی څومره نیک بادشاه نو دا عبدالله ابن مبارک نه چاته پوسو کو وی دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او که امیر معاویه سره حضرت معاویه صحابي کم یو پکې غوره دی نو عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دراله غونی غونی که ویښته مې ودرېدل دا دې څه وی ولې صاحب وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي ټوله ځمکه ټوله ځمکه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي نو د حضرت معاویه صاحب خو پرېږده د هغه د اس د خپو هغې دوړې ته نه رسي چې په کم اس د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کړی دی دا خو لا لویه خبره ده د هغه اس هم لویه خبره ده د اس د خپو خاورې ته هم نه رسي دا خو د حضور پاک ملګری صحابي دی اول نمبر اولیاء کرام صحابه دي اول نمبر او نبی علیہ السلام په خپل فرمایي خیر القرون قرنی زما پیړۍ نه بهتره پیړۍ په مقدس مکه نشته